سلامونه. کله مو فکر کړی چې چاکلیټ څنګه جوړیږي؟ نن دا ویډیو د نورو ویډیوګانو نه ډیره متفاوته ده. په دې ویډیو کې زه او امید جان تاسو ته د چاکلیټ فیکټري معرفي کوو او ګورو چې چاکلیټ څنګه جوړیږي. نو له موږ سره اوسئ. مخکې له دې چې سفر پیل کړو اول باید موټر پاک ومینځو ځکه موټر ډیر خیرن دی. دغه 2 استرالیایي ډالر دی. په دې باندې کولای شو چې موټر د 2 دقیقو لپاره پرېمینځو. په استرالیا کې اکثرا خلک خپل موټر په خپله مینځي ځکه موټر مینځونکي ډېرې پیسې اخلي. د دې بزنس نه په استرالیا کې ډېر خلک پیسې لاسته راوړي. بسیار مقبول پاک شد دکتر صاحب، دیگه بخیر حرکت میکنین. دا لاره لنډه نه وه، پوره 1 ساعت او 40 دقیقې د ملبورن ښار نه تر فلپ آیلنډ پورې چیرې چې د چاکلیټ فیکټري ده. د فلپ آیلنډ په لاره ډېرې ښایسته منظرې دي ځکه په دومره اوږده لاره کې موږ ستړي نه شو. د اوږد سفر څخه وروسته بالاخره د چاکلیټ فیکټري ته راورسېدو. د ټکټونو سره یې 2 چاکلیټونه او د ګیمونو لپاره ټوکنونه هم راکړل. امید جان از این منظره پر څه نظر لري؟ بله دکتر صاحب، اولی که فابریکه چاکلیت که است در منطقه فیلیپ آیلند موقعیت دارد و خود فیلیپ آیلند به خاطر داشتن پنگوئن های خود بسیار مشهور است. به مو خاطر اینا خواستن که میشه به شکل یک دیسپلی خود پنگوئن ها را از چاکلیت جور کنند که حتی اگه جدیده شود حتی همی ریگی که معلوم میشه، سنگک هایی که معلوم میشه، تمامی از این از چاکلیت تهیه شده. قصه له دیزی شروع کیږي. دا د کاکاو ونه ده. د کاکاو د ترلاسه کولو لپاره ماهرو کارکونکو ته ضرورت دی. دا ونې د افریقا په قاره کې ډېرې لیدل کیږي او خاص اقلیمي شرایطو ته ضرورت لري. مثلا د تودوخې 25 درجو او د 80% څخه لوړ رطوبت ته اړتیا لري چې وده وکړي. دغلته په عملي شکل باندې موږ ګورو چې دغه لوبیاګانو نه د لوبیا شکل ورته وایو نباتات دي. نو دغه نباتاتو نه کاکاو جوړیږي او دغه انځورونه موږ ته ښایي چې دغه پروسه څنګه طی کیږي او بالاخره موږ دغسې چاکلیټ لاسته راوړو. خب دکتر صاحب، یک چیز از یادم نره که البته به شکل پروسوار است تهیه خود چاکلیت که از این قسمت شروع میشه که اول خودش یک نبات هستن خود که کاکائو یا چاکلیت از اینا ما تهیه میکنیم که از این قسم نباتات بالاخره ما میریم که یا چیده میشه توسط باغبان ها و بعد از او به این شکلی که ما شما دیگه در تصویر میبینیم که البته این خودش هم از یعنی دویم شمیره کنه دویم شمیره طرف. بله دکتر صاحب، شماره 2 مشینی است که اونجا ما خود نبات را که ما شما از درخت گرفتیم اونا را به این شکل پروسس میکنن که بالاخره ما شما از او به شکل لوبیا شکل جور میشه که البته این چیزی است که باز اینا پروسس میشه توسط ماشین آلات و باز ما شما چاکلیت به دست میارید. بالکل هم دست ده. حتی صاحب از یادم نره که ما شما خودمون اجازه داریم که چاکلیت خود ما تهیه کنیم که از اینجا پروسه‌ای که ما به شما قبلا تشریح کردیم از اینجا شروع میشین. ماشین آلاتی است که در اینجا ما میتونیم که از اینجا به متواتر میتونیم که از این ماشین آلات استفاده کرده و یک چاکلیت خوشمزه تهیه کنیم. والله چاکلیت جوړول خو زما ډیر خوښیږي. زما په نظر چاکلیټ جوړول اسانه دي خو لږه حوصله غواړي. باید د پروسې سره سم عمل وکړي. هره مرحله یې شمارواره تشریح کړي چې د هماغې په مطابق باندې کولی شي چې چاکلیټ جوړ کړي. هو له یاده مو ونه وځي دغلته د چاکلیټ اصلي مواد دي لکه وچې شیدې، کاکاو او بوره. چیزی اینجا جور شده بالاخره. نن به خیر سره د رژیم ماتونو ان شاء الله حتما بخیر. روز دکتر صاحب دیگه رژیم خود دغلته یو ډیره غټه مجسمه ده. فکر کوم چې دا هم د چاکلیټ نه جوړه شوې ده. خب دکتر صاحب، چیز جالبه که ما متوجه شدیم است که بیشتر چیزایی که ما شما به نظر میخوره اینا از چاکلیت و از کاکائو ساخته شدن. باشه به قسمی که شما گفتین مجسمه را که ما شما میبینید مجسمه 100% از چاکلیت خالص تهیه شده. دا فیکټري د مشهور ساینسدان پانی په نوم او د ښځې لخوا په 2006 کال کې جوړه شوه. کله چې هغه د پوهنتون نه فارغ شو نو خپل کلي ته راغی او دا فابریکه یې جوړه کړه.
خب دوستان بسیار یک چیز جالب دیگه که این قسمتی که میبینید به شکل یک شهرک تهیه شده که تمام شلبت از چاکلیت ساخته شدن که بسیار جالب است که مشتری را به خود جذب میکنه با وجودی که اینا مثلا تولید میکنن چاکلیت ها و اینجا قسمش ساختن که به مشتری جلب توجه قرار بگیره جای و از همین طریق هم میتونه که درآمد خوب داشته باشه فکتی که مشتریای بیشتر و بیشتری جبی آیا. بالکل دا یو ډیر ښه نظر دی که په افغانستان کې څوک وغواړي فیکټري جوړه کړي که سیاحتي برخه ورته وضع کړي زما په نظر ډېرې پیسې لاسته راوړي. بله دکتر جان دقیقاً همین یک است. تاسو کولای شئ دا گیم هم وکړئ. تاسو نه د چاکلیټ د موادو پوښتنه کوي، تاسو باید جواب ورکړئ چې په چاکلیټ کې څومره مواد واچول شي. هغلته تاسو ټول معلومات چې ولوسل دلته کولای شئ یو کویز غوندې یو امتحان غوندې د یو گیم په شکل مخ ته ویسئ. دا خپل یو غټ مهارت دی چې د چاکلیټ څخه په دومره ظرافت سره داسې منظرې جوړوي. دغه متحرک ډیزاینونه په ډیر مهارت جوړ شوي دي. په یوې بټنې سره څو رقمه حرکتونه کوي. دلته دا په ډبو کې چې کوم مواد ایښي دي دا د دې نمایندګي کوي چې د دغې فلیورونو نه یا د دغې خوندونو نه دوی چاکلیټونه جوړوي. خب جک ویدیو بسیار جالب را که متوجه شدم که دیگه ما شما میتونیم بازی کنیم که مو کوپاکایی که از چاکلیت ساخته شده اونا را ما بتونیم از این قسمت در این قاب بیاریم بازی یک تا چاکلیت رو جمع میبریم در خود کاونتر که از روی ازو باز به ما شما یک باکس چاکلیت به ما شما تحفه میتن. در کوشش له دغه ماشین څخه په 3 دقیقو کې 400 کیلو چاکلیټ راتویږي. یو بل ډیر جالب شی درته ښیم. دلته به خپله چاکلیټ جوړوي په دې شکل باندې. کوم شکل باندې غواړئ چې ولیکې یا مثلا خپل په خوښه. زه دومره مهارت نه لرم چې چاکلیټ جوړ کړم خو دا مې جوړ کړو. په آخر کې به بیا دغه چاکلیټ هلته خورئ. ما خود چیز جور نکردم دکتر صاحب. ما خواستم که یک مقدار زیادی از چاکلیت موجه بیاید که داخل هم از چاکلیت مستفید شوم. بس ډیر مه جوړوه بیا به یې څوک خوري. څومره وخت کېږي دلته کار کوئ؟ 3 کاله کېږي دلته کار کوم او خپل کار سره ډېره مینه لرم. باید ووایم زموږ ټول چاکلیټونه خالص او تازه دي، مصنوعي توکي نه کاروو. یوه پوښتنه چې ماته جالبه ده، آیا سپین چاکلیټ ته هم ککو ویلی شو؟ نه هغه ککو نه لري بلکې یوازې د شیدو پوډر هغې کې استفاده کېږي. هو ما له خپلو ملګرو اورېدلي چې دا اصطلاح غلطه ده. موږ سپین ککو ته ککو نشو ویلی. سمه ده، موږ ورته په عامیانه شکل چاکلیټ وایو مګر په اصل کې ککو نه ده ځکه د ککو ماده پکې نه ده کارول شوې. په آخره کې د خپلو تولیداتو د خرڅ لپاره دغسې یو دکان او کافه هم جوړه کړې ده. دوستان عزیز ویدیوی ما به ختام میرسه. خدا کنه که مورد پسند شما قرار گرفته شده باشه. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم. وقت خوش.